دا ورو سوال کړی دی او ډېر فایدهمند سوال دی وایي چې که چېرته زه په جومات کې په اولني صف کې ولاړ یم او سمه ګڼه ده په جومات کې او زما اودس مات شو او وتو کې مشکل ماته ځکه چې صفونه ډېر زیات دي که زه وځمه د جومات نه نو صفونه ډېر زیات تر اخره پورې چې رسم وایي کې مشقت دی او دا چې بعض خلک به ما منع کوي چې ته څنګه زما مخې ته تېرېږي نو اوس څه وکړم په داسې حالاتو کې به د خپل ځای کې پاتې شم که نه دې صفونو کې ځان له لار پیدا کړم او ولاړ شم چارګام وکړم الجواب یاده کې اول دا خبره چې طهارت د مانځه په شروطو کې یو شرط دی د دې نه بغیر مونځ نه صحیح کېږي حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا تقبل صلاة بغیر طهور نه کېږي مونځ نه قبلې الله مونځ بغیر د طهارت په صحیح مسلم کې دا حدیث او روایت کې دې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا يقبل الله صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضا په تاسو کې چې یو سړي اودس مات شي وي په تاسو کې چې یو سړي اودس مات شي اوس که دا اودس ستا د مانځه په دوران کې مات شوی او که د مانځه نه بهر په تاسو کې چې د چا اودس مات شو الله د هغه مونځ نه قبلوي تر دې چې د بیا اودس نه کړي بغیر طهارت الله مونځ نه قبلوي اوس راځو یو دې مسلې ده چې د ده اودس مات شوی دی او دی کوم ځای کې دی دی په اولني صف کې دی او صفونه ډېر دي نو کوي به څه دی به لازم ځي ځکه چې یو سړي ته پته ولګي چې زه اودس مې مات دی او بیا هم ولاړ یو عبادت کوي دا خو دې د عبادت سپکاوی کوي اوس که دی دا وایي چې نه زه لمونځ نه کوم هسې زه لکه داسې ولاړ یم لکه چې وایي زه لمونځ کوم بیا هم نه ده پکار دی به لاړ شي اودس به بیا تازه کړي یا اودس به بیا وکړي تازه نه اودس به بیا وکړي ځکه چې مات شوی دی او د اول سر نه بیا لمونځ شروع کړي مسله دا ده چې د صفونو راوتو څه چل به کوي که چېرته دا طاقت لري چې دی وځي د دې ځای نه او اودس وکړي او بیا راشي او د جمع کې ورته څه میلاویږي نو بیا خو له ورته پکار دي ولې ورته پکار دي ځکه چې د جمع راګیره کړي بیا هغه څه چې تېر شوي دي هغه خو تېر شو د ده داسې اوس مثال دی لکه ده چې د سره لمونځ نه یې کړی ولکه داسې به ووایو یو سړی دی ماسخوتن په منځه کې ولاړ دی په اولني رکعت کې اودس مات شو او دی وایي چې زه وځم نو بیا پکې ماته رکعت کېدی شي دوه رکعته میلاو شي او که دوه نه یو رکعت خو به راګیر کړم نو بیا وله ورته پکار دي اوس مثال کې د جمعې لمونځ دی د جمعې لمونځ چې رکعت راګیر نه کړو خو د جمعې لمونځ نه لاړ لکه یو رکعت خو اودس مات شو که دا بل ځای راګیر نه کړو نو د جمعې لمونځ نه لاړ بیا به د ماسپښین لمونځ کوي نو داسې ټیم کې به ته انتظار کې ناست به چې صفونه ډېر دي وځې به کېدای شي بعض خلک ما منع کړي که څوک تا منع کړي دا د هغه جهالت دی وجه دا ده چې د امام سوتره دا د مقتدي سوتره ده چې کله امام ولاړ هغه ته سوتره پرته وي که نه نو د شاته خلکو په مخ کې که ته تېر شي دې کې څه ګناه نه شي ځکه چې د دوی سوتره د امام سوتره ده چې د هغه چا په مخ کې نه شي تېرېدی چې هغه ځان له ولاړ یې لمونځ کوي یا امام یې هم د سوترې نه دې خوا مونږ وایو سوترې نه اخوا نه شي تېرېدی سوترې نه دې خوا خو تېرېدی شي نو د صفونو په منځ کې تللی چې کله جمع ولاړې او امام امامتي کوي دې کې څه حرج نه شي ځکه چې د دوی سوتره کومه یوه ده هغه د امام هغه سوتره ده لکه عبدالله بن عباس وایي چې حج کې زه رالم او په خره باندې سور ومه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمونځ ورکوو زه د صفونو په منځ کې ورننوتم خر مې ودرو او زه د لمانځه کې شریک کېدم نو صفونو په دې منځ کې ورغلم او چا په ما باندې انکار ونه کړو ښه دویم حال داسې کېدی شي یو سړی دی اودس یې مات شو د مانځه په اخرني رکعت کې یا په اخرني نه مخکې رکعت کې او صفونه ډېر دي ورته ګران دي او بیا چې دی اودس کې راځي ته پته چې زه نور لمونځ نشم راګیرولی او ورته هم ګران دي نو بیا که چېرته دی انتظار کوي دغه ځای کې د لمونځ د ختمېدو
او بیا ځي اودس کوي او بیا به د سر لمونځ کوي، نو هېڅ حرج نشته. خو چې ورته پته وي چې زه په دې جمع کې سره ګیرولی شم، نو بیا ورته پکار دی چې وځي. والله اعلم.